السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو د هر قسم ته مشکل کار او د هر مشکل حاجت لپاره یو اسانه وظیفه در سره شریک کوم چې ان شاء الله دا داسې وظیفه ده چې ستاسو هر ناممکن حاجت وي الله تعالی به یې در پوره کړي او هر قسم ته سخت پریشانی او هر قسم ته سخت مشکل شي ان شاء الله له څخه به الله تعالی درته خلاصون در نصیب کړي. دوستانو که دا وظیفه د جمعې په ورځ کوئ، که دا وظیفه د جمعې په شپه کوئ، که دا وظیفه په هره ورځ باندې کوئ، تاسو یې کولی شئ. په دې کې کوم حرج کوم مشکل نشته. دا یوه داسې بهترینه وظیفه ده، د بزرګانو ښودل شوې وظیفه ده چې په دې وظیفې سره هر انسان خپل حاجت پوره کولی شي او په دې وظیفې کولو سره هر انسان خپل مشکل حل کولی شي او هر پریشانی ختمولی شي. دنیا د انسانان دی، بعضې د رزق له پریشانی سره مخ وي، بعضې د ناجوړي له پریشانی سره مخ وي، بعضې د رشتې له پریشانی سره مخ وي، بعضې د اولاد له پریشانی سره مخ وي، بعضې د کوروالا یا د خاوند د نافرمانی له پریشانی سره مخ وي، یا د نه محبت نه مینې کولو له پریشانی سره مخ وي. خو د دې ټولو پریشانیو د حل کولو لپاره یوه داسې بهترینه لار، یوه داسې بهترینه وظیفه زه نن درته ښایم چې انشاءالله په کولو سره به دا ټولې پریشانۍ ختم کړي او دعاګانې به هم راته وکړئ. انشاءالله په ژوند کې دا وظیفه یو ځل وکړئ، په یو ځل کولو سره به ډېر څه ترلاسه کړئ. که چیرې تاسو په دې وظیفې کولو سره خپلې پریشانیانې ختمه کول غواړئ، نو نن دا وظیفې ته ښه غوږ شئ او زه چې درته ښیم پر هغه طریقه باندې یې ووایاست. یوازې دا نه چې په دنیا کې انسان له پریشانیانو سره مخ وي او هغه پریشانۍ ورباندې ختم کړي، بلکې انسان باید د آخرت و طرف ته هم رجوع وکړي. د آخرت چې کمې پریشانیانې دي ګوري هغه نه تېرېدونکي دي. د دنیا چې هر قسم ته پریشاني وي، یو انسان غریب وي، مسکین وي، فقیر وي، در په در وي، دا ورځ پر ده باندې تېرېږي، دا مشکلات پر ده باندې تېرېږي. شپه که هر څومره اوږده شي ورځ پسې را روانه ده، فاته نه لري، خامخا پسې راځي په دنیا کې. خو د آخرت داسې پریشانیانې دي چې هغه بیا نه تېرېدونکي دي. نو هر انسان لره دا پکار ده چې څومره کوشش دی په دنیا کې د یو حاجت لپاره، د یو مقصد لپاره کوشش کوي، یو وظیفه کوي، دغه رقم باید انسان په آخرت کې د آخرت د یو حاجت لپاره، د آخرت د یو مشکل د حل کولو، د یو پریشانی د حل کولو لپاره وسله وظیفه وکړي چې هغه الله ورته وساتي او په آخرت کې پکار ورشي. یعنې د آخرت داسې مشکلات دي که تاسو کتابونو کې وګورئ چې کله هغه سخته ورځ راشي هر کس به د خپل ځان غم خوري. یعنې ښځه به له خاونده بېزاره وي، خاوند به له ښځې، زوی به له پلار، پلار به له زوی، لور به له مور، مور به له لور، دا ټول به سره بېزاره وي، ملګری به له ملګري بېزاره وي، هر کس به د خپل ځان غم اخیستی. هلته بیا نه پیسه چلیږي، هلته بیا نه رشوت چلیږي، هلته بیا نه منصب چلیږي، هلته نه بیا مثلا داسې څه وایسته چلیږي، هېڅ نه چلیږي. یوازې خپل عمل، هغه عمل چې کوم تا په دې دنیا کې کړی، په دې دنیا کې چې دې وکړی هغه په آخرت کې په کار درځي. نو دا داسې وظیفه ده انشاءالله چې په آخرت کې هم څه درته ساتي، په دې دنیا کې هم څه درته ساتي. دوستانو دا یو دوه درې نومان د الله پاک جل جلاله دي. اولین نوم یا الله، یوه دا وظیفه ده چې ډیره اسانه ده. دا نوم د الله پاک جل جلاله مبارک نوم ده له اسماء الحسنا څخه یا الله. دوهم یا رحمان، د دې وظیفه ده یا رحمان ای مهربان ذات. داسې مهربان ذات ته که تاسو سوچ او فکر وکړئ په دنیا کې یا هغه انسان ته مال و دولت ورکړی ده چې هغه نافرمانه ده، په دنیا کې هغه ته هم روغ صحت ورکړی ده چې هغه نافرمانه دی الله ده، په دنیا کې هغه سړي ته هم ښه خوندوره خوشحاله زندگی ورکړی ده چې هغه بېدینه دی، الله تعالی یو امر هم نه مني. خو هغه کس ته هم داسې زندگی ورکړی چې هغه د الله تعالی فرمانبرداره بنده ده، هغه د الله تعالی دوست، هغه ته یې هم ورکړی. ځکه چې د الله تعالی یو نوم رحمان د رحمان دا معنی چې کافر، مسلمان او فرمانبرداره بنده، بېدینه، دینداره دي ټولو ته یې ورکوي، له هېڅ چا سره حساب نه کوي. په دې دنیا هر کس ته یې ورکوي. خو په آخرت کې د الله پاک جل جلاله نوم چې ده رحیم ده، داسې مهربانه ذات چې یوازې پر متقیانو بندګانو
یوازې پر نیکو بندگانو، یوازې پر دیندارو بندگانو مهربانه ده، پر دې نورو نه ده، او هغو ته جنت د جنت ماڼۍ ورکوي. نو د دې درو نومانو وظیفه در سره شریکه کوم، طریقه یې درته ښایم، انشاءالله په آخرت کې هم په کار درځي او په دې دنیا کې هم په کار درځي. د دې دنیا هم ډېر مشکلات در څخه دفع کوي، حاجات در پوره کوي، د آخرت ته هم. نو دوستانو د وظیفې طریقه دا ده که کم وخت مو هم له پریشانۍ سره مخ سواست، له کم وخت هم یو مشکل مخته درته راغلی، کم وخت هم یو حاجت مخته درته راغلی او تاسو یې پوره کول غواړئ، نو تر دې مخکې به ولاړ سئ، ښه په سنت طریقه به اودس وکړئ، له هغه نه بعد به که مکرو وخت نه و 2 رکعاته نفل به وکئ، په کور کې 2 رکعاته نفل چې وکئ، پر هغه جای نماز ناست ولاړېږئ مه 500 واره هر توری ووایاست، هر نوم ووایاست، کې 3 سره په یو وار وایاست بیا 1500 واره ووایاست. مثلا کې دا رقم وایاست یا الله یا الله یا الله دا 500 واره، یا رحمان یا رحمان دا 500، یا رحیم یا رحیم دا 500. کې 3 سره په یو وار وایاست داسې یا الله یا رحمان یا رحیم دا به بیا 1500 واره وایاست، نو به هر یو 500 واره راسي. نو دا وظیفه و دوستانو، داسې کله تاسو ووایاست پر ځان باندې یې جوف کړئ، که یو ګیلاس اوبه ځان ته کېږدي پر هغه باندې یې جوف کړئ هم صحیح ده، خو هغه کس به وچکي چې یا محبت مابینځ کې نه وي، نفرتونه زیات وي، یا بیا هغه کس وچکي چې بیمار وي، یا بیا هغه کس وچکي چې په هغه باندې سحر جادو سوی وي. له هغه نه بعد خپله دعا وکړئ، الله تعالی سپورته کوي د خپل حاجت، د خپل مشکل، د خپلې پریشانۍ د حل کولو لپاره. انشاءالله ستاسو دعا به قبول شي، الله تعالی به ستاسو حاجت در پوره کړي او ستاسو مشکل به الله تعالی ختم کړي. الله پاک جل جلاله دې وکړي دا وظیفه تاسو وکړئ، الله تعالی دې ستاسو ټول مشکلات ختم کړي، الله تعالی دې ستاسو ټولې پریشانۍ ختم کړي، الله تعالی دې ستاسو هر حاجت له خپل غیبي دربار څخه در پوره کړي. پر الله تعالی مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله.